د ریاست نه دا سوال کوم چې تا یویش ملټري اپریشن وکړل او دویشتم روان دي وخت کې پوجي اپریشن روان دي په دې صوبه کې نو دا امن ولې رانغی ځکه چې ته امن نه غواړې ته په خپله کله د پوجي اپریشن په ذریعه سره دا بدامني خورې او کله د خپل سپانسر خلکو په ذریعه سره دا ترخهګري خورې نو مال جواب راکړه چې 21 ملټري اپریشن باندې او 22 روان دي ولې امن ناراضي او دویم سوال دا کوم چې تا وی چیرې زه دا بار لګوم زه په دې ډرون لګوم زه په دې کلاګانې جوړوم زه په دې کیمرې لګوم زه پولیس دلته راغی انټيليجنس ایجنسي دلته راغی اف سی دا فوج دی سیول ایڈمنسټریشن دی وفاقي صوبایي حکومت دی نو دا به امن راشي دا هر څه دي نو بیا ولې امن نشته دا ستا جرم دی او موږ ته ګناه وښایې آیا زمونږ ګناه زمونږ ډومیسایل دی زمونږ ګناه جرم مو څه دی زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم کنې دا د کچې په ډاکو کې د رزه روا راکټ لانچرې خټ وسله د ټول پاکستان نه خلک را تښتئ اربونه روپۍ تېلي نه چا هلته ډرون حمله وکړه نه چا ملټري اپریشن وکړ او زما په امن باجوړ کې امن او زما مشران وچ دي غلبېل کې نو زما جرم زما ډومیسایل دی زما جرم زما پښتون دی او زما جرم آیا زما په ځمکه کې زما وسایل دي مولانا خانزیب شهید به خبره کوله چې الله په قرآن سوره رحمان کې فرمایلی دي فبأي آلاء ربكما تكذبان اتیا قسم نعمتونه ذکر کړي دي او هغه به فرمایل مولانا خانزیب شهید به وي چې دا ټول زما د غرونو په خېټه کې دي زما د سیندونو په ویښ کې دي او زما د خاورو د لاندې دي نو آیا دغه دولت زما جرم دی دا الله چې راله راکړی دی دا زما جرم تا جوړ کړی دی لہذا زه احمد ولی خان صاحب ته یو تجویز ورکوم د یو پولیټیکل کارکون په حیثیت سره دا ټولو ته ورکوم بلې پارټۍ ته هم ورکوم چې د امن چابي اسلام آباد او پنډۍ کې پرته ده د باجوړ د امن چابي باجوړ ښار کې نه ده د خیبر پښتونخوا د امن چابي پېښور کې نه ده پنډۍ او اسلام آباد کې ده نن د پنډۍ د اسلام آباد پالیسو زما وینا زما د بچو د مشرانو